السلام علیکم فرینډز. دا په ټیک ټاک باندې چې کومه ویډیو راځي او زما تصویر ورسره یو کوي نو دا زه نه یم، او دا په فیسبوک باندې چې څوک دا ویډیوګانې چلوي یا په ټیک ټاک باندې څوک دا ویډیوګانې چلوي نو دا صرف خپل د 2 لایکو دپاره، خپل فالورز دپاره چلوي، او کیونکې چې زما عزت او زما د فیملی عزت ته پکې خطره شوه نو د دې وجې نه ما ټیک ټاک پرېښوستو، ولې چې زما عزت او زما د فیملی عزت زما دپاره هر څه هر څه دي. ټیک ټاک زما دپاره هېڅ شی هم نه دی، نو لحاظه دې وجې نه ما ټیک ټاک پرېښوستو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په سکرین باندې تاسو ته یو ویډیو ښکاري به په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته هغه وایرل ده، هغه چلیږي په کوم کې چې ویلی کېږي چې دا د دې کومې جینۍ چې دا ویډیو وایرل شوې ده د چا ویډیو وایرل شوې ده. ټول نه مخکې خو ما ډېره زیاته سرچ کړه نو ما ته چې کوم دی په نظر نه راتله. په اخره کې بیا ما پیدا کړه کوم د ډانس ویډیو چې ده هغه ډېره زیاته په ګروپونو کې شیر کېږي او ویلی کېږي چې دې جینۍ هم داسې چل کړی دی چې چېرته د چا سره یې څه خبرې کولې، څه کول، نو د څه کپړې څه چینج کولې، نو هغه کس دی چې کوم دی خپل ځان شو کړی دی، د خپل ځان نه ویډیو کړې ده او کوم ملګری چې و هغې ته یې شیر ورسینډ کړې ده. بیا وایي داسې چل شوی دی، کوم هلک چې و هغې د دې ویډیو راغستې ده او د سوشل میډیا د لارې هغه شیر کړې ده. که تاسو خیال کړی دې ځان ته هم کم کیوټ مانو داسې لیکلي ده، زه تاسو ته مینو خبره نه کوم. د هغې چې کومه ویډیو وایرل وه په هغې باندې موږ آلرډي 4-5 ویډیو جوړې کړي دي، هغه زموږ په چینل باندې پرتې دي. خو راځو د دې طرف ته په دې کې حقیقت څونه دی او نو د دې ویډیو کم په دغه چې موږ ورسېدو هغه داسې چل شوی دی. دې صرف او صرف یو ډانس کړی دی او ډانس چې کوم دی به تاسو د کوم سکرین باندې ویډیو تاسو ومکته دا ډانس کړی دی. د هغې نه پس بیا خلکو د دې کم مخ چې دی لکه نن سبا څه قسمه ایډیټینګ راوتی دی، سړی پې هغه پوهېږي هم نه چې اوریجنل ایډیټینګ کم یو دی او کم دیسي یعنې لوکل ایډیټینګ چې شوی دی هغه کم دی، په دې کې هم هېڅ پته نه لګي. د دې کم مخ چې دی هغه بیا د هغې په هاش قسمه ویډیو سره هغه ایډیټ کړی دی او په هغې باندې مکمل د چا دا یقین هم نه راځي چې آیا واقعي د دې جینۍ کم ویډیو چې ده هغه دا ده او که نه ده. نو ډېر زیات غلط کار شوی دی. یو خو زه به دا ویم چې پهله خو پښتنو کم پیغلو ته هغو ته دا په کار هم نه دي چې داسې راوځي کم سوشل میډیا د لارې د ټیک ټاک د لارې د هغو کم عزتونه چې دي هغه چې بیا څه قسمه نیلام کېږي هغه به تاسو ورځ په ورځ باندې ګورئ. یعنې مختلف قسمه کم ویډیوز چې دي هغه مخې ته راځي. نو ټول نه مخکې خو پهله هغه په کار دا نه دي پښتنو پیغلو طرف ته چې هغه دې سایډونو ته راوځي. بل زه به تاسو ته دا ویم که یو کس راوځي یو داسې راوموځي سوشل میډیا طرف ته بیا موږ له هم دا نه دي کول په کار د هغې کم عزتونه چې دي هغه نیلام کړو، مختلف قسمه ویډیو پسې غلطې جوړې کړو یا د هغې کم مخونه چې دي هغه راوالو بل چاته یې ولګو، نو دا هم هغه نه دي کول په کار. نو کومه دغه لنډه شان ویډیو وه په سوشل میډیا ډېره زیاته چلېده، ما هم وغوښته تاسو سره شریک کړم. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.